جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د کندوز ولایت محترم معین صاحب او د بیلو بیلو ادارو مسؤلینو د خصوصي سکتور استازو پانګوالو میلمنو او علماء کرامو د کندوز او مجاهدینو ټولو راغلو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې ټوله به په پوره صحت او عافیت ولري. له هر څه وړاندې د هیواد په مشرقي ولایتونو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله شهیدانو ته جنت فردوس او ټپیانو ته عاجله شفا او کورنیو ته یې تسلیت وړاندې کوم. دا افغانستان دی، د بلې پر یوه سر بیا فاتحه پر بل سر بیا خوشحالي. الله تعالی دې زموږ ولس له هر ډول افتونو او مصیبتونو څخه په امان کې وساتي. په دې ویاړم چې نن په کندوز ولایت کې د عامه او خصوصي مشارکت پر بنسټ د پانګونې د درو مهمو پروژو د افتتاح په غونډه کې ګډون کوم. قدرمنو حاضرینو، د هیواد په هره برخه کې که په هره کچه پانګونه د اقتصادي ودې او پراختیا له اساسي عواملو څخه زیاتوي، کاري فرصتونه رامنځته کوي او په ټوله کې ورسره د هیواد عاید زیاتیږي چې په پایله کې د هیواد د خلکو د اقتصادي او اجتماعي رفاه په تأمین کې مؤثر ثابتیږي. دا چې نن په کندوز ولایت کې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د یلمون ګروپ شرکت لخوا د 5 میلیارده 426 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 25 کاله اوږده مهاله قرارداد له مخې د سپین زر نړیوال تجارتي مرکز پروژه په 63 جریبه ځمکه کې افتتاح کیږي چې تطبیق موده یې 3 کاله ده. د ګلکسي شرکت لخوا د 303 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 16 کاله اوږدمهاله قرارداد له مخې د سیمساري د مارکیټ پروژه په 2 جریبه ځمکه کې افتتاح کیږي چې د تطبیق موده یې 1 کال ده او د نعمان تکثار شرکت لخوا د 570 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 20 کاله اوږدمهاله قرارداد له مخې د لوښو خرڅونې او برقي سامان آلاتو پروژه په 2 جریبه ځمکه کې پرانیستل کیږي چې د تطبیق موده یې 1.5 کال ده. دا ټولې پروژې په هیواد کې د پانګونې په برخه کې غوره اقدام دی چې تولیدي او خدماتي ظرفیت به ورسره لوړ شي. د تولید له پانګونې په برخه کې غوره اقدام دی او عوامل به اغېزناکه ګټه واخیستل شي. ګڼ شمېر هیوادوالو ته به کاري فرصتونه وموندل شي او په ټوله کې به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارت په استازیتوب ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د تل په څېر ډاډ ورکوم چې د ټولو ستونزو ته به مو په وخت رسیدګي کیږي او د نوي فرصتونو په موندلو او د کاري زمینې په برابرولو کې به درسره لازمه همکاري انشاءالله کیږي. په پای کې د دغو مهمو پروژو د افتتاح له امله ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم او له اړوندو شرکتونو څخه په ټینګار غواړم چې خپل فعالیتونه د منل شوي معیارونو په پام کې نیولو سره په پوره صداقت او شفافیت سره سرته ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښایسته بادې سوچند کړم